أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ورتوایا اندو آیا منگ آواز اکلو من دون اللہ بغیر دلانا ما لا یضرنا حق چاہتا چن منگتا ما لا ینفعنا حق چاہتا چن منگتا نپرا کوي ولا یضرنا او نمنگتا ضرر را کوي ونرد على قابنا او واپس بشو پخپلو پندو بانی بعد اذ هدانا الله پس داغینا چه مونتا ہدایت کړي پسو داغینا چه اللہ مونتا ہدایت کړي دے کالذی پشان دهاغ کس استهوته الشیاطین چه گډوډ کلیوی اغلر شیطان فی الارض پزمکه کې حیران وی له وصحاب دلرا ملګری وی يدعونه الى الهدى اتنا چې بلی دلرا په طرفو د هدایت اتنا چراش مونتا قل ورتوایا ان هدى الله یقینا هدایت الله هو الهدى هم دغا هدایت دے وامرنا من ته حکم شوه دے لنسلم لرب العالمین چې گردن کی دو د پارا د پالون کی د مخلوق لنسلم لرب العالمین. پدی آیت کی دا نتیجه دا د مخکنو دلیلونو او پدی کی بلا طریقہ د تعلیم دا او پدی جواب پدی آیت کی جواب دا اغوی د سوال لے چی اغوی ویلیو زمنگا معبودان شتا اغوی تب مونگا آواز کو اغبا زمن سپارشیان جوڑیگی او ایمان والو تے دعوت ورکلے چی تاسو مو زمنگا دی معبودانو تا پخن زربانی اگو رئی او د دوینم کلا مددون اغا غواړی. امام سودی رحمه الله ذکر کړی دی چې د مکی مشرکانو مسلمانانو ته ویل چې زمون په لار روان شي او دین محمد دین د نبی له سلام پرېږدي نو الله خپل پیغمبر ته حکم وکړ چې هغه په ډیره په شدت او سختۍ سره د دوی خبرې رد وکړي. حاصل د جواب دارې چې غیر الله ته आवाज کول داغه نه مدد غوښتلو دا خو ارتداد دی دا خو لیوان توبه دی د الله هدایت شتا هغه زمونږ د پاره کافی دی. قل ورتوای انا دعوا آیا مونگو آوازو کو من دون اللہ بغیر دلانا ما حق چاہتا لا ینفونا چنو مونگتا نپرا کوي ولا یضرنا او مونگتا او نمونگتا ضرر ونرد على قابنا
او واپس بشو پخپلو پوندو باندې ونردو علی قابنا اے ال الشرک. دا آیت دلیل په دې خبره باندې چې بغیر د ظاهری اسبابونه د غیر الله نه دعا غوښتل د الله نه ما سوا بل چاته ویلو را مدد شه، دا ارتداد دی په دې باندې انسان او هغه مرتد کیږي. ونرد علی عقابنا واپس بشو بخپل پوندو باندې بعد از هدان الله په داغنا چې الله مونږ ته هدایت کړی دی. عقابنا جمع د عقب دا پوندو ته ویا او دا دو رجعل عقبه مان دادا چې د کم زین راغلی وي التا بیرته واپس شي او دا کنایه ده د مرتد کېدلونه او عربي د دې لپاره استعمالي چې کله یو کس د قدرت نه عاجز شي اول اوچت شي بیا ښکته شي کمال تا ورمخکې کېدو نه وروستو بیا بند شي و اکثر استعمال د دې په تاوان او نقصان کې کېږي. بعد از هدان الله فداغنا چې الله مونږ ته هدایت کړی دی. تفسیر خازن کې وایي اے الى دین الاسلام والتوحید پسو پس داغینا چې مونږ ته د دین اسلام او د توحید لارې وښودله کالذی پشان دا کس استهوته شیاطینو چې ګډوډ کړی وي هغه لره شیطان پلار دی پزمکه کې حیران چې حیران وي کالذی استهوته او تفسیر قاسمی کوي اے نصیرو کالذی یعنی زمون حال بعد دی صلی پشان شي استهوته الشیاطین التسهیل کوي اے سیرته فی هویا من الارض یعنی هغه یو شالی خط از مکتا بوتله ده شالی او خط از مکتا بوتله ده. او تفسیر منار کې ویا ذهبت بهواه عقله شیطانانو د خواهش او عقل هغه ختم کړی وي. او اللباب د دمشق کې وایي جعلته الشیاطین متبعا لهواهما شیطانانو د خپل خواهش او تابع ګرځولې وي. او تفسیر قاسمی کې وایي استمالته عن الطريق الواضح دخکارا لارنه کو کړي وي. قتاده رحمه الله ويا اضلته في الارض پزمکه کې بیلار کړي وي زمکه کې بیلار کړي زمکه کې بیلار کړي له اصحاب دلر عمل گریوی دلر عمل گریوی یدعونه چی بلی دلرا الالهدا پترب ده هدایت ایتیا راش منگتا والورتوایا ان لا هدى الله یقینا هدایت الله هو الهدى هم دغه هدایت ده یعنی هدایت د الله چې الله به رسولان را لګلی انبیاء را لګلی
هغه اصلي هدایت دی او ما سوا د هغې نه ګمراهي ده و امرنا موږ ته حکم شوی دی لنسلم لرب العالمین چې گردن کی دو د پارا د پالون کی د مخلوق لنسلم یعنی د الله با یوازې بندګیانې کوه او دویمه معنی دا ده وننقاد یعنی مونږ تابع او منقاد شو ونقیم الصلاة او پابندی وکړي د مونږ واتقوه ير وکړي د الله نه واتقوه وهو الذي الله غزاد دے الیه تحشرون چې خاص هغه تبا راجم شیا وان نقیم الصلاة اے و امرنا نقیمو یعنی مونږ ته دا حکم هم شوه دی چې مونږ قائم کیا وهو الذي الیه تحشرون او الله غزاد دې چې خاص هغه تبا راجم شیا مونږ ته دا حکم شوه دی چې د دې یقین سره ژوند تیر کیا چې د قیامت په ورځ دوستاسو د ټولو تاغو مختا جمع کېدل دي وهو الذي الیه تحشرون زکه منقاد شیا چې ستاسو حشر اغا کې دواله ده قل ورته انا دعوا ایا مونږ आवाज کو من دون الله بغیر الله نه ما هغه چاته لا ينفعنا چې نه مونږ ته نه پرا کوي ولا يضرنا او نه مونږ ته ضرر ونرد على قابنا واپس بشو په خپل پوندو باندې بعد از هدان الله پداغنا چې الله مونږ ته هدایت کړی دی کلذي پشاندا کس استهوته شیاطین چې ګډوډ کلی وی غلره شیطان بلار دی پزمکه حیران چې حیران وي لو اصحاب دلر ملګری وی دعونه چې بلی دلرا ال الهدى په طرف د هدایت اتنا راش مونتا قل ورتوایا ان هدى الله یقینا هدایت د الله هو الهدى دغه هدایت دی و امرنا من ته حکم شوه دی لنسلم لرب العالمین چې گردن کې دود پارا د پالون کې د مخلوق ونقیم الصلاة پابندی وکړي د مون وتقوه ير وکړي د الله وهو الذي الیه تحشرون الله غزا دې چې خاص غتبا راجم شیا اللهم قونا واجرنا من